څو ورځې وړاندې داسې اوازه خپره شوه چې ګڼې اسلامي امارت ترکیې ته د وینې ورکولو او همدارنګه هلته د خلکو راویستلو لپاره عام خلک بولي او په هوایي میدان کې تیاری ولاړې دي او هر څوک چې ورځي ځان سره یې جګوي او ولي. د دې اوازې په اورېدلو سره ډېر شمېر عام هیوادوالو د میدان پر لور هجوم وروړی و او هلته یې غوښتل میدان هوایي ته ننوځي، خو امنیتي ځواکونو لخوا ساحه کنټرول شوه. حتی تر دې هم اوازې خپرې شوې وې چې ګڼې اسلامي امارت پر وړاندې نور خارجیان راغلي دي او پر ضد یې جګړه شروع کړې ده. د استخباراتو د ځانګړو ځواکونو له لوري هغه کسان نیول شوي چې دغه اوازه یې خپره کړې وه. همدا ډول په دغه جریان کې څو کسان چې په یو موټر کې ناست دي او ډزې کوي او خلکو ته ښکنځل کوي او ظاهرا امنیتي ځواکونو له جملې څخه معلومېدل هغه کسان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. دا چې دغه کسان څوک و، ولې یې دغه اوازه خپره کړې ده، غواړو په دې ویډیو کې په همدې اړه وغږیږو. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. رسنیو د څار مسؤل مولوي عبدالحق حماد په یو تازه ټویټ کې ویلي دي هغه ښکنځلماران چې څو ورځې وړاندې د کابل هوایي ډګر سره ځینې هیوادوال توهینول او ځانونه یې د نظام برخه ګڼله او هغه مخربین چې ترکیې ته د انتقال تخریبي اوازه خپره کړې وه ټول د استخباراتو له لوري نیول شوي دي. هغه همدا ډول زیاته کړې چې دلته هیڅوک خودسرۍ او تخریب ته نه پرېښودل کېږي. څو ورځې وړاندې داسې اوازه چې ګنې ترکیې ته خلک انتقالیږي چې ډیرو هیوادوالو ته تکلیف پیدا کړی او دغه اوازې له امله ډیرو هیوادوالو د میدانوي پر لور هجوم وروړ او غوښتل یې چې هوایي میدان ته ننوځي تر څو ترکیې ته انتقال سي. تر ټولو د افسوس ځای دا ده چې زموږ هیوادوال لا هم داسې اوازو باندې باور لري او د یو جعلي خبر په خپرېدلو سره پرته له دې چې فکر او نظر واچوي اقدام کوي. کېدای شي په دغه هیوادوالو کې به ډېر لوستي کسان هم وو، ډېر داسې کسان به وو چې هغوی ان تر لیسانس هم زده کړې کړې وي. که چیرې د یو لرې اطرافي سیمه کې داسې اوازه خپره شوې او له لرې اطرافي سیمو څخه خلک ورته راغلي وي، خو خیر د اطرافو خلک وو ځکه د ښار له رواجونو سره نه بلد. خو دا چې د کابل خلک منډه کوي، داسې خلک چې په ښار کې لوی شوي دي او د ښار له ټولو حالاتو خبر دي، همدا ډول په داسې جعلي پیجونو او په داسې جعلي اوازو باندې باور کوي، دا د افسوس ځای ده. کېدای شي په دوی کې ډېر تعلیم یافته هم وي، هغوی پرته له دې چې سوچ او فکر وکړي اقدام کوي او ځان هوایي میدان ته رسوي. د هغو کسانو له جملې څخه چې دغه جعلي اوازه یې خپره کړې وه ځینې مشهور جعلي فیسبوک چلوونکي وو. په فیسبوک کې د حاجي یاقوت په نوم یو آی ډي وه چې له ډېر وخته به یې ناسم تبلیغات کول. ترکیې ته د تللو د جعلي اوازې خپرولو څخه یو هغه هم و د امنیتي ځواکونو لخوا اصل کس پیدا شوی او نور هغه کسان چې په دې معامله کې شریک وو ورسره ټول د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي او د هغوی هغه جعلي ایډیانې یې ټولې ترلاسه کړي دي. همدا ډول هغه کسان چې خلکو ته یې سپکې سپورې ویلي او د لنډغرو چمونه یې کول هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. همدارنګه هغه کسان چې دغه ایډیانې چلولې د نجونو په نامه یې مختلف ایډیانې درلودلې. په دغه نیول شوو کسانو کې د حاجي دیدن، یاقوت شاه، حاجي کاکا او نورو په نامه فیسبوک چلوونکي دي چې په فیسبوک کې مختلف ایډیانې درلودلې او د دغه ایډیانو لارې مختلف تبلیغات او همدارنګه داسې مواد خپرول چې زموږ د ټولنې او روح له اند سره نه و برابر.